څوک خوښ شي په ژوندون د مرایي او ویس پرې نه که 1000 کاله وپایي او تر صاحب او شعر دی پکې چې لویه خدایه ولې نه نسکوروې او د وړو وړو خدایانو دا خدایي او شعر دی چې نهار پکې نهاره خېټه څملي پکې نهاره خېټه څملي اور د واخلي د زردارو بادشاهي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکیو سمر افریدی یم. الله م روغ جوړ و خوشحاله لره. دا وخت بالکل زه موجود یم په تحصیل لنډي کوتل ضلع خیبر کې چې ډېر ګران محترم ایران مظلوم صاحب سره راسره ناستی کوي. نو یقینا خبره دا چې مظلوم صاحب په ما باندې ډېر ګران هم دی او ډېر ښه کلام هم لیکي وایي د شعر هم په ما باندې اثر کوي. نو زړه مې غوښتل چې یاره د سره تاسو لپاره زه خامخا یو ناستی جوړوم او دا بنډار تر ده را رسوو وایي ده نه وي انشاءالله تر تاسو رسوو. نو راځئ چې ټولو نه مخکې په خپل پروګرام کې ایران مظلوم صاحب د ستړي مشي و پخیر راغلی. ټولو نه مخکې د ستړي مشي و پخیر راغلی. السلام علیکم سمر صاحب، ستاسو د ستړي مشي او هرکلی کړو، ستاسو د کوښښونو ستاینه کړو، ستاسو مونږ له وخت راکوئ او مونږ د خلکو سره خوله په خوله باندې یو ځای کړئ. ډېره مننه، ډېره شکریه. الله مو باد لره. الله دې ښاد و آباد لره. زه یم چې وخت ژوند څنګه روان دی، څه محسوسوي؟ یاره بس شکر الحمدلله ډېر ښایسته وخت تېرېږي. خو هسې چې دې حالاتو ته سړی سوچ وکړه بس پښتنو باندې لږ ډېر بد حال دی، دې باندې سړی لږ خفه شي. نو شکر الحمدلله ډېر ښایسته په صحت باندې هم ښه یم، وخت هم ډېر ښایسته تېرېږي. یاران ملګري هم شته. شکر. ټیک ده. بس زه یم چې که پروګرام د اصولو مطابق تاسو خپله لنډه شان پېژنګلو وکړو نو پته ولګوي. ډېره مننه. زه ایران منوم دی مظلوم تخلص دی اکثر په ایران مظلوم شینواري باندې یادګم. صحیح. او پیدایش ما شناختی کارت باندې مو 1970 ما پیدایش دی او سبق ما په لوړګي های سکول کې تر 10مه پورې ویلی دی. او همدغه د سکول د وخت نه د شاعرۍ آغاز هم شوی دی. هسې مینه خو مې ورسره د ډېر وړوکوالي نه وه چې زه سوچ وکړم، خو چې کله بیا د لیکلو په دې باندې پوه شو چې یاره غزل خلک سنبالوي او لیکي، نو دا به دغه د سکول زمانه وه، تقریبا دغه 87-88 زمانه وه، ځکه چې 87 کې زه په 10م کې وم او ما اولني غزل هم همدغه زمانه کې راوتلي او را اصلاح شوي وو. نو بیا سړی چې شاعر شي کوښښ که ملګری ګوري، حساس شي او هغه ځان له بل ملګری ګوري، یو خدای چې د هغه تنده ورسره ماته که بل پوښتنې ډېرې په ذهن کې راځي په دې اولنۍ شاعرۍ کې. نو زموږ د کلو یو شاعر و ډېر خوږ ژبه، یو ځوانیمرګ شاعر و، نوم به یې هم واخلم نورخان نثار شینواري. هغه وخت سره یې ده ډېر زبردست او ښکلی یو پوخ غزل لیکل او ښه شاعر و. هغه لیکل نه و زده، ما باندې به یې لیکل کړه، نو زما به خبره به یې ډېره په غور اورېده. خپله شاعري به ما اول هغه سره شعر کوله، خو دا به ما نه ورته وایي چې دا غزل زه لیکم، ما به ورته وایي چې سکول کې مې ملګري دي هغه راته وایي چې شاعر یې راله وګوره. نو هغه به راته بیل که دا ټیک دی او دا نه دی ټیک او داسې دی او داسې نه دی او په کافیه باندې هم زه هغه څه قدر له پوی کړی یم. نو بیا چې کله غزل سره مینه همداسې سیوا کېده، نو د علمزیب مسرور شینواري په واسطه باندې ما د ناظر استاد سره د اصلاح دپاره بس یو مکتب و، اړیکه ونیوه. مکتب و، ډېر شاعران به راته لر او بر نه، زه هم پکې کېناستم، خو زه په دې طبیعت یا په دې خوی باندې ډېر پاتې شوی یم چې زه ډېر زیات شرمنګیر یم. صحیح. اکثر ماله به بل چا ستا غوندې یار دوست به یاره ته خو ډېر وخت وشو که نه ناظر استاد خو پورته کږي ته راوړه ته شاید لیکلی دی، نو دغسې به ورسره مخ کړم. بیا به هم زه وروسته ناست وم، هغه به مو مخکې و غزل به یې ورسره. نو په دغه طریقه مې داسې لږه غوندې اصلاح ناظر استاد سره لږ وخت تېر کړی دی. او بیا مې چې غزل روان شو نو بس بیا په سفر کې قسم قسم ملګري مخې له راله. مراد استاد هم پکې ناستای خدای پاک نصیب کړ، ناظر استاد و او زمونږ د کلو صدبر شینواری دا هم ډېر مشهور سړی، ډېر غزل ګو شاعر او زمونږ خپل یو ولسي شاعر ایاز شینواري چې غنم رنګه مخ چې وینم زړه مې جوړ شي او لکه چای ورسره وخورې پراټه
او زړه مې داسې ستا غمونو دی نیولي او لکه ونیوه روسیانو درونټه. دا یو ډېر زبردست شاعر دی خو هغه دی ګمنام دی او شاعري هم په ورکېدو ده. صحیح. نو دغه سره هم ناستی شوی دی او داسې پکې ډېر ملګري داسې هم چې وفات شوي دي، سپین ږیري وفات شوي دي. دا مو سره زیاته که چې په کوم صنف هم ډېر زیات لیکل کړي. مونږ خو دلته ډېر زیات بس خیبر سیمه خو غزل سره روانه سیمه. نو تاسو نه هم دا اورېدل غواړو چې په کوم صنف هم ډېر لیکلی. یا راسې خو رښتیا خبره ده، زموږ ټولو شاعرانو غزل خوښ دی او نظم هم را سره شته دی، نظمونه هم لیکلي دي او غزل مې هم لیکلی. غزل مې ډېر لیکلی دی. ډېر ښه. نو په نثر کې په نور څه باندې کار کړی په افسانه یا ناول یا ډراما یا بل؟ نه نه یاره داسې څه ملګری را سره نه دی پیدا شوی. او د دې کوم ملګري م چې وو هغو نثر سره نه لګېده، ټول غزل هغو به غزل کت او بس ما نه پاتې شو په دې وجه باندې. نو دا سره زیاته که چې کوم کتاب دی چاپ دی نه چاپ شاعري سره تر څو یاره یو کتاب د چاپ په هڅه کې ومه خو لږه وځنډېده. نو بس یو کتاب شاعري را سره شته دی، ما شاعري لږه کمه کړې ده. ښه. زه یم چې څه وی نه واورو نو کتونکي یې هم واوري او مونږ یې هم واورو نو ډېره مزه یې وکړي. ډېره ښه ده. واو خبرې مې سره روانې دي. خیر غزل نه مخکې یو شعر به ووایم چې ارشاد. ګل د لالا خو لیدلی که نه، ګل د لالا خو لیدلی که نه، یمه زخمي د زړه په سر دغسې. او هغه ماښام رانه څوک مه پوښتی حال، هغه ماښام رانه څوک مه پوښتی حال چې تیر په ماشي مازدیګر دغسې، چې تیر په ماشي مازدیګر دغسې. ډېر ښه. د غزل څو شعرونه عرض دي چې ژوند که هر څومره هم ګران دی، ژوند که هر څومره هم ګران دی، زه یې کړم ماته آسان دی. ډېر ښه. بیا ویه. ژوند که هر څومره هم ګران دی، زه یې کړم ماته آسان دی. ډېر اعلی. او چې هر زړه کې ستا مکان دی، چې هر زړه کې ستا مکان دی، ځکه هر زړه لا مکان دی. واه ډېر ښه. ډېر ډېر ښکلی. ډېر مزه. او چې دیدن دې را په زړه شي، چې دیدن دې را په زړه شي، ځان ته ګورم ستا په شان دی. بیا ویه بیا ویه. ډېر ښه. چې دیدن دې را په زړه شي، ځان ته ګورم ستا په شان دی. ډېر اعلی. او بې له مینې نور څه نه کړم، بې له مینې نور څه نه کړم، نور په هر څه کې تاوان دی. واه دا شعر هم بیا ویه. ډېره مننه. او بې له مینې نور څه نه کړم، نور په هر څه کې تاوان دی. ډېر ښکلی یار. ډېر زبردست. او څوک ته خفه مه شي، شاعر کله کله ځان نغه وکړه او چې نور د ټوله شکان واوري، نور د ټوله شکان واوري، یو مظلوم را باندې ګران دی. نور د ټوله شکان واوري، یو مظلوم را باندې ګران دی. نور نه څه اورو مظلوم سره. یو دوه شعرونه دي چې ارشاد. چې ګریوان کې فکر وکړم هر سړی په غم اخته دی، چې ګریوان کې فکر وکړم هر سړی په غم اخته دی. او ارمانونه څومره ډېر دي په دې دوه ورځې ژوندون کې. او بل شعر دی چې ناروا شه چې ټول ژوند مې ناقرار لکه سیماب دی، ناروا شه چې ټول ژوند مې ناقرار لکه سیماب دی. او اوف کارونه څومره ډېر دي په دې دوه ورځې ژوندون. ډېر ښکلی. ډېر دردېدلی شي. ډېر. او یو غزل دی چې ارشاد. چې څوک خوښ شي په ژوندون د مرایي، چې څوک خوښ شي په ژوندون د مرایي، هېڅ پرې نه که هزار کاله وپایي. واه واه. او شعر دی چې لویه خدایه ولې نه نسکوروې، لویه خدایه ولې نه نسکوروې، د وړو وړو خدایانو دا خدایي. ډېر ښه. بیا ویه. ډېر ښه. یاره زه یم چې مطلع نه یې بیا ویه. ډېره مننه. چې مطلع چې څوک خوښ شي په ژوندون د مرایي، او هېڅ پرې نه که هزار کاله وپایي. ډېر اعلی. او تر صاحب او شعر دی پکې چې لویه خدایه ولې نه نسکوروې، او د وړو وړو خدایانو دا خدایي. واه واه واه. ډېر ښه. او شعر دی چې نهار پکې نهاره خېټه څملي، چې نهار پکې نهاره خېټه څملي، اور د واخلي د زردارو بادشاهي.
واه 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 یاره بیا وایه ډېر ښه ډېر ښه او شعر دی چې نهار پکې نهاره خېټه څملي اور دې واخلي د زردارو بادشاهي ډېر ښه او شعر دی پکې چې ښایي ما سره چې څیرې ګریوان ګرځم ښایي ما سره چې څیرې ګریوان ګرځم کج مکیج د معشوقو سره ښایي ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر مزېدار او مه راګوره چې بیا نه راته راګورې مه راګوره چې بیا نه راته راګورې او دومره بس که دې غرض وي اشنایي بیا وایه ډېر ښه او مه راګوره چې بیا نه راته راګورې او دومره بس که دې غرض وي اشنایي ډېر ښکلی ډېر ښکلی او دیمک ته کې هم خوا چې هغه راغلې ده هغه طالع غوندې خبره شوې ده پکې چې مظلوم وایي خودکشي لکه فرهاد کړم مظلوم وایي خودکشي لکه فرهاد کړم چې سندرو کې مې جونې وستایي واه 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 ډېر ښه مظلوم صاحب دا اوس را زیاته که چې د کومو شاعرانو نه متاثره یې مطلب دی چې دغه غزل کې که مونږ وګورو نو داسې د رحمان بابا طرف ته ځان دی که نه او ډېره مننه ستاسو پکې رنګ هم خوښ کوروم که یاره زما خو بس خوښ یم دغه موجوده وخت کې دلاور دی او تر دی خیبر کې ملګران دی الفت دی ښایسته غزلونه لیکي دا خو تاسو اوس په دغه جدید ادب کې خبره راځه که نه په دغه کلاسیک ادب کې دغه مطلب دی چې تا دغه رنګ چې اخیستی نو دا د کوم طرف نه اخیستی څوک کتلي دي څوک دي ډېر زیات رښتیا خبره ده تا هم وکړه ځکه چې پوړکیتوب کې هر څوک رحمان ګوري بلکل مونږ هم کتلی دی صحیح او ما ته ناظر استاذ هم یو ځای کې ویلي وو ما دا شعر لیکلی و چې ته چې راشې دومره لوی هیبت ما واخلي ته چې راشې دومره لوی هیبت ما واخلي او ژبون کینی فراموش کړم کیلو کال زه ډېر ښه ما ته وویل چې دا لفظونه چې کوم دي دا د رحمان بابا لفظونه دي بلکل نو شاید چې ما به هغه ډېر کتلی یو همداسې ښه نور څه راباندې واورې که واورو یو کلام راباندې واور کلام به واورو یوه ورځ به د هغه واورې چې بار چا خودکشي کړې یو ورځ به د هغه واورې بار چا خودکشي کړې مړ به یم له غمه زه ستا د کور په مخه کې ډېر ښه یار ډېر ښه بیا وایه چې یوه ورځ به دغه غږ واورې بار چا خودکشي کړې او مړ به یم له غمه زه ستا د کور په مخه او څو چې داسې ونه کړم هسې داسې هېڅ نه شي ونه کړم هسې داسې هېڅ نه شي او سر به ماتومه زه ستا د کور په مخه کې ډېر ښکلی او ډېره بې ادبي مافي بس مزاحیه شعرونه یم چې کله د کرکټ بانه کله د چاستن بانه که نه کور کلي کې ستنې لګومه یو ځای نه بل ځای کله د کرکټ بانه کله د چاستن بانه ستا لارې څارمه زه ستا د کور په مخه ډېر ښه ډېر ښکلی او تا راته ویلي وو تمه باندې ناست اوسه تا راته ویلي وو تمه باندې ناست اوسه ناست یم بیا په تمه زه ستا د کور په مخه کې واه واه ډېر ښه او اخري شعر یې هم خدای چې ښه مزاحیه شعر و چې زه مظلوم ژوندی پکې خپل ځان ښخوم اشنا زه مظلوم ژوندی پکې خپل ځان ښخوم اشنا او قبر به کنمه زه ستا د کور په مخه کې ډېر ښه ډېر ښکلی ډېر ښکلی تاسو خو دلته مطلب دی چې یوه جرګه روانه نو خپله جرګه هم ده ته په هغې کې په کومه عهده باندې او آیا هغې جرګې تر اوسه تر دې دمه څومره کار کړی ما د تاتره سر نه جاین کړې وه چې زه د خیبر ادبي جرګه کې یو اختلاف جوړ شو ناظر استاد سره شاعرانو اختلاف جوړ شو که نه زه تا منم او تا نه منم او هغه او دغه او څنګه بله جرګه په وجود کې راله نو زه هم خوش قسمته وم په دغه جرګه کې ډېر ښایسته شاعران وو زه هم په تاتره کې شوم تاتره کې زه په سیکرټري باندې پریس سیکرټري باندې هم پاتې شوی وم او د جرنل سیکرټري دویم نایب چې کوم وي هم پاتې شوی یم
دلاور سره کشر سکتر کشر سکتر باندې هم کار کړی دی صحیح او د مشر سکتر په عهده باندې موجوده یم د خیبر تاتاره پښتو دغې جرګې کوم مدوات یاد شی چاپ کړی دغه جرګه ډېره زبردسته جرګه وه زموږ یو ډېر ښکلې تذکره چاپ شوې ده چې اقرار الفت افریدي صاحب د سرک په نامه باندې ترتیب کړې ده ډېره قیمتي او کله چې علي افریدي ډاکټر علي افریدي پی ایچ ډي کړې ده نو خیبر چې کومې جرګې او لیکونه راخیستي په هغه کې تاتاره او زموږ سرک او دغه مؤلف الفت خیبر افریدي صاحب نوم هم یاد شوی دی نو ویې رسوله تاتارې خپل ځان هغه ځای ته ورساوه چې ډېر ښه پېژندګلو محتاج زړه خو نه غواړي چې سره خبرې راغونډې کړو خو بهرحال مرکه ډېره زیاته په دا نه اوږده وو چې مطلب بیا ملګري بور کېږي که نه څه هم که ته داسې خبره اخري کول غواړې نو بلکل یې وکړه که څه دغې ینګ کول زلمو لیکوالانو ته یا پښتنو ته څه ویل غواړې یاره وینا زه خو وینم استاز هم پاتې شوی یم دیاړیګانې مې هم کړي په کورونو کې هم ګرځېدلی یم په کوڅو کې هم ګرځېدلی یم په سکولو کې هم لوبېدلی یم داسې مختلفو ځایو کې زه ګرځېدلی یم او دا ینګ او ځوان نسل زه نن سبا وینم په ډېرو غلطو کارونو باندې سر دي نو که د زما مني سوشل میډیا استعمال د دغومره کچې څومره هغو ته ضرورت دی دا بې ځاځه فلمونه او ډرامې او زه ستا خولې ته او سیزوکي کې ته راخېږم یو به د هغه بل د نشي مشي هم ډېرې زیاتې شوي دي که نه او د دې تر څنګ اوس اول خو هیروین وه خو ډېر زیاته ګرانه نشه وه اوس آیس راغلی دغه آیس لیدلی خو بیا نه دی چې دا به څنګه ښایي خو آیس راغلی دی او داسې په اسانه باندې وړکي په عادت کوي دنیا پې عادت ده دنیا یو ملګري راته وویل چې مظلوم صاحب کور کې را باندې چرس پرېښوده ما چې ډېر د خو وکړه ایچې نه که نه آیسو باندې عادت شوم ایچې اوس مې ما سکوري نه بېګا اوده یم او نه بل بېګا اوده یم او داسې تک زیړو خولې وچوه نو د دغه نېشو او د غلطو ګرځېدو او د میډیا محدود استعمال پکار دی ډېره زیاته مننه الله دې ډېر عزتمن او قدرمن لره ډېر ودان شئ ډېر الله مرکله راوله ستاسو کوښښونو مونږ تر ستاینه کړې ده